ما یو سړی ولیدی چې په قبر کې کښېښوی د قبر عذاب پر وراتلی، لیکن د دا سړي اودس نه د قبر و عذاب ته ودرېد. ما یو سړی ولیدی د جهنم پر کناره ولاړ، د جهنم لمبې راپورته کېدې، د ده چهره بې ورسوځله، لیکن په دنیا کې چې د کومه صدقه او خیرات کړی و، هغه صدقه د ده او د جهنم په مابین کې پرده وګرځېده. ما یو سړی ولیدی چې دشمن شیطان حمله پر کوله، د ده ذکر رالی، هغه شیطان یې له ده څخه لرې. دا جهنمیان به یو له بله څخه پوښتنه کوي چې ته په کوم جرم کې جهنم له راغلی؟ نو دوی به یو بل ته وایي چې موږ په دنیا کې لمونځ نه کوو، زه د مور په نس کې ولم، دا زما پالنه چا کوله؟ بیا چې زه کشنی ولم، زما پالنه چا کوله؟ ما مچم له ځانه نه سوای شړل. نو بیرته پر ما باندې کمزوري راځي، زه قبر له راځم، زه د حشر میدان له راځم. په مخکې آیات کې الله پاک د دې بیان کړی و چې ما و ابراهیم ته زوی ورکړي، د زوی خواست کړی و، ما زوی هم ورکړي او اضافه لمسی مې پسې ورکړي چې هغه یو اسحاق علیه السلام یې زوی دی، یعقوب علیه السلام یې لمسی دی. او الله پاک بیا وروسته وفرمایل چې دا ګرده موږ صالحین ګرځولي وو. په نن آیات کې الله پاک بیان کوي چې دا د انسانیت هغه امامان ول، پیشوا ول، صرف دا نه چې د خپل ځان اصلاح کوله، بلکې د نور د اصلاح هم کوله، دا هم د دوی ذمواري وه. زموږ په امر سره الله پاک فرمایي او موږ و دوی ته دا وحي کړي وې چې تاسې د خیر و کار کې، د نیک کار کې سبقت کوئ، کوشش کوئ، نیک کارونه کوئ. دا موږ و دوی ته وحي کړي وې. بل دا چې لمونځ قایموئ، بل دا چې زکات ادا کوئ، او دوی زموږ هغه عبادت کوونکي چې دوی زموږ عبادت کوي. الله پاک دا بیان کوي وجعلناهم ائمه. الله پاک فرمایي چې دا ابراهیم او د ده زوی اسحاق او د ده لمسی یعقوب دا وو امامان او پیشوا، یهدون بامرنا، او دوی ښوونه کوله، اصلاح کوله زموږ په امر سره. و اوحینا الیهم، موږ وحي کړي وې و دوی ته فعل الخیرات، د هغه کارو نیکو چې نیک کارونه کوي. و اقام الصلاة، لمونځ قایموي. و ایتاء الزکاة، او زکات ادا کوي. وکانو لنا عابدین، او دوی زموږ ته عبادت او زموږ بندګي یې کول. مفسرین علماء کرام لیکي چې یو د خپل ځان اصلاح کول، لیکن د نبی علیه السلام د امتی په حیثیت صرف د خپل ځان اصلاح نه، بلکې د نور خلکو د اصلاح هم دا امتی ذموار دی. ولی په یو روایت کې راځي چې نبی علیه السلام حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وویل
ولې حضرت علي علي که چیرې ستا په ذریعه سره د یو سړي اصلاح وسوله پر رای راست باندې رالی په عربو کې غټه سرمایه دا سره اوښان وه ول د دې عربو تر سرو اوښانو دپاره ستا دپاره دا یو سړي اصلاح کول دا د دې سرو تر اوښانو ستا دپاره بهتره دی علماء کرام د دې حدیث په تشریح کې لیکي چې د دې مطلب دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل که چیرې ته د عربو دا سره قیمتي اوښان دا صدقه کې تر دا صدقه چې د یوه سړي اصلاح وکړي د دې ثواب د هغه سرو اوښانو تر صدقه کېدو ډېر دی په بل روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو سړی و چا ته دعوت ورکړي د دیندارۍ د الله د حکم د نبی علیه الصلاة والسلام د طریقې په یو روایت کې راځي چې په جنت کې یو حوره ده د هغې نوم دی عینا دا داسې حوره ده چې 80,000 خادمې د دې حورې پر یو طرف دي 80,000 خادمې د دې حورې پر دې بل طرف دي دا 140 ما خیال جوړېږي زره دا د دې خادمې دي او دا حوره ته الله پاک دونه حسن ورکړی دی که دا حوره د دې ګوتې یو بند و دې لمر ته ونیسي دا لمر بې نوره کوي دا دونه حسینه ده لیکن دا حوره به له هغه سړي سره په نکاح کې کم سړي چې په دنیا کې د دین دعوت چلوي او دا حوره به ورته فرمایي چې ستا هغه ورځ په یاده چې تا په کومه ورځ و دا پلان سړي ته دعوت ورکوي د دین د لمانځه دعوت یې ورکوي د قرآن کریم د تلاوت دعوت یې ورکوي ستا هغه ورځ په یاده تا چې په کومه ورځ و دا پلان سړي ته د دین دعوت ورکوي الله پاک په هغه ورځ زما نکاح له تا سره وتړه نو یو د خپل ځان اصلاح کول او دویم دا چې د خپل ځان له اصلاح سره سات سات د انسانیت اصلاح کول او زموږ امت ته د جناب محمد رسول الله امت ته الله پاک بهتر امت ویلی دی کنتم خیر امت اخرجت للناس تاسې په امتو کې بهترینه امت یاست د دې بهترۍ وجه دا ده چې تأمرون بالمعروف چې تاسې به و خلکو ته د نیکو اعمالو دعوت ورکوي و نیکۍ ته به خلک رابولي او له بدو کارو څخه به خلک راګرځي الله پاک هم په دې آیات کې فرمایي وجعلناهم ائمه دا ابراهیم علیه الصلاة والسلام اسحاق علیه الصلاة والسلام یعقوب علیه الصلاة والسلام دا پیشواول یحدون بامرنا چې و خلکو ته د لارښوونه کوله بامرنا زموږ په امر سره چې خلک یې پر صحیح سمت باندې برابرول
دویم فعل الخیرات چې نیکو کارو ته سبقت کول. په یو روایت کې معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې زه وتی ته د خیر دروازې نه در وښیم، د خیر دروازې. صحابه کرام ورته وویل یا رسول الله خود یې راوښیه د خیر دروازې. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې روزه دا ډال دی. ډال وایي و هغه شته چې هغه له تا څخه ضرر ده پکې. په جنګ کې به پخوا نو یا به غش ول یا به تورې وې، نو له هر سړي سره به یو ډال ورسره و. هغه چې به غش رالی دا ډال به و مخ ته ورته ونیوی، هغه غش یې به له ځانه په چپه مخ به یې واړوي. روزه ډال د نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي څنګه چې په قبر کې پر تا باندې عذاب راځي، نو دا روزه له تا څخه دا عذاب د پکوي، نو دا ډال. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې صدقه دا برهان ده. برهان معنا دلیل دی. او د شپې عبادت دا د ګناهو د ختم کېدو ذریعه او سبب دی. چې کوم سړی د شپې عبادت کوي، د شپې په عبادت سره په تهجد سره د انسان ګناهوې ختمیږي. علما کرام لیکي چې څو شیان دا د آخرت توشه ده. هغه څه شي یوه روزه ده، د روزه ستا د نفس کې درستي راولي، ستا نفس صحیح کوي، ستا د نفس صحت راولي، دا په روزه سره راځي. او صدقه او خیرات دا د بنده او د جهنم په مابین کې پرده راولي. او صدقه دا انسان و الله پاک ته ورنږدې کوي. او د پښیمانۍ څخه اوښکې تویول، چې ته پر خپل بدعملۍ باندې ځان پښیمانه کې او اوښکې تویه کې، دا ستا ګناوې در مټاوي. نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځ و صحابه کرامو ته د دې اعمالو اثر ورښوی ول. الله پاک د دې اعمالو اثر ماته په خوب کې راوښوی چې د عمل څونه اثر لري. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې ما یو سړی ولیدی چې په قبر کې کښېښوی، د قبر عذاب پر وراتلی، لیکن د دا سړي اودس نه د قبر و عذاب ته ودرېد. چې ده چې په دنیا کې ښه اودس کوي، د سنت مطابق اودس کوي، پر دا سړي باندې چې کله په قبر کې عذاب راتلی، نو دا اودس یې و مخ ته ودرېدی، د عذاب یې له ده څخه دفع کړي. نو په اوداسه کې قوت او طاقت شته که نشته؟ بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې ما یو سړی ولیدی چې دشمن شیطان حمله پر کوله، د ده ذکر رالی، هغه شیطان یې له ده څخه لرې کړي. بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې ما یو سړی ولیدی چې د عذاب فرشتو ګرفتاره کوي، لیکن د ده لمونځ رالی، دا سړی د هغه عذاب له فرشتو څخه خلاص کړي. بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې ما یو سړی ولیدی چې وحشت کې ولاړو،
تنها و هېڅ واقفیت یې نه درلودی د پریشانۍ په عالم کې ولاړ و د ده وسیله رحمي راله دا وسیله رحمي د ده وحشت ور ختم کړ بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې ما یو سړی ولدي د جهنم پر کناره ولاړ د جهنم لمبې راپورته کېدې د ده چهره به ورسوځله لیکن په دنیا کې چې د کومه صدقه او خیرات کړی و هغه صدقه د ده او د جهنم په مابین کې پرده وګرځېده دی د جهنم له اوره څخه بچاو کړي نو په نیکو اعمالو کې قوت او طاقت شته که نشته ځکه الله پاک فرمایي فعل الخیرات ما و دوی ته دا امر کړی و د نیکو اعمالو د نیکو اعمالو بنیاد درې شیان یو د الله پاک خوف چې زموږ په زړو کې د الله پاک خوف د الله پاک عظمت دی د دې اثر دا دی چې دا انسان بیا ګناه وپرېږدي دویم امید چې زموږ امید له ربه ځخي چې زه د مور په نس کې ولم دا زما پالنه چا کوه بیا چې زه کشنی ولم زما پالنه چا کوله ما مچم له ځانه نه سوای شړل نو بیرته پر ما باندې کمزوري راځي زه قبر له راځم زه د حشر میدان له راځم له دغه ربه څخه امید دا انسان پر نیکو اعمالو باندې وبراوي او دریم د الله پاک سره محبت چې د سړي د الله پاک سره محبت نو بیا به نیک اعمال په شوق سره کوي مسجد ته به په شوق راځي د قرآن کریم تلاوت به په شوق سره کوي نو د اطاعت بنیاد درې شیان دي د الله پاک خوف د الله پاک څخه امید او د الله پاک څخه محبت او وروسته الله پاک ویل چې ما و دوی ته امر کړی دی وی اقام الصلات د لمانځه د قایمولو علماء کرام لیکي چې یو حقوق الله د الله پاک حق یو د بندگانو حق په حقوق الله کې تر ټولو اهم حق هغه لمونځ ولې د قیامت په ورځ په قرآن کې راځي چې دا جهنمیان به یو له بله څخه پوښتنه کوي چې ته په کوم جرم کې جهنم له راغلی نو دوی به یو بل ته وایي چې موږ په دنیا کې لمونځ نه کوو او نبی علیه الصلاة والسلام په یو روایت کې فرمایي دا لمونځ د دین هغه تنبه ده که سړي لمونځ قایم کړي ګواکې دین یې قایم کړي او که سړي لمونځ ضایع کړي ګواکې دین یې ضایع کړي صحابه کرام به فرمایل چې موږ به د کافر او د مؤمن فرق پر لمانځه باندې کوي چې کوم سړي به لمونځ کوي نو موږ به دا مؤمن دی او چې به چا لمونځ نه کوي نو په دې باندې به موږ د کافر او د مؤمن فرق کوي ځکه الله پاک فرمایي چې موږ و دې انبیا ابراهیم او اسحاق او یعقوب ته دا حکم کړی چې اقام الصلاه چې تاسې لمونځ قایموئ و اعطاء الزکات تاسې زکات ادا کوئ وکانو لنا عابدین
و دغه انبیا چې هغه زموږ عبادت او بندګي یې کوله الله پاک دې د عمل کولو توفیق